ښه ګوره نن چې موږ کوم ټینس باره کې خبرې کوو هغه د پریزنټ انډیفینټ ټینس پریزنټ انډیفینټ او ټینس دې ته بل نوم سمپل پریزنټ ټینس هم ویل کېږي سمپل پریزنټ ټینس ګوره په دې کې چې دا پریزنټ راغلی پریزنټ دلته راغلی پریزنټ دلته راغلی د دې په معنی زیات تر خلک نه پوهېږي ښه استادان دي هغه هم نه پوهېږي چې دا پریزنټ څه مطلب دی ځکه په دې ټینس کې چې موږ کوم کارونو باره کې خبرې کوو نو هغه ټینس کې موږ ته دا پته نه لګي چې دا کار اوس روان دی که نه شوی دی پاسټ کې شوی دی او که نه په فیوچر کې به کېږي دا پته موږ ته نه لګي او دا پته موږ ته نه لګي چې یو کار اوس جاري دی یا جاري و یا جاري دی دا پته نه لګي یا مکمل شوی و مکمل شوی دی یا مکملېږي به دا موږ ته پته نه لګي چې کار روان دی او که نه شی دی هېڅ پته موږ ته نه لګي او د زمانې باره کې موږ ته پته نه لګي چې کار شی دی او که نه دی شی او که کېږي به او که فیوچر کې به کېږي دا پته پکې نه لګي دا ټینس ډېر زیات ضروري دی ډېر زیات ضروري دی او دا له ټولو نه مشکل دی تاسو دا وپېژن که نه تاسو هر څه وپېژنده صحیح ده او نور چې کوم دي هغه ډېر زیات اسان دي ډېر زیات اسان دي هغه به تاسو داسې پېژنئ داسې دا چې شی دی صحیح ده نو دې کې موږ کوم کارونو باره کې خبرې کوو او دا پریزنټ پکې ول راغلی تاسو سره ډېر ډیپ ځم ډېر ګهره ځم او تاسو پوه کوم داسې پوینټ نه پوه کوم داسې پوینټ نه چې تاسو به هېڅوک هم داسې پوه نه کړي غټ غټ استادان یې هغه په دې نه پوهېږي صحیح ده زه تاسو پوه کوم څنګه کوه اول نه چې دا ټینس کې چې موږ کومې خبرې کوو هغه اول نه ټولو اول چې کوم دی هغه موږ د دې کارونو باره کې خبرې کوو څنګه کوه زه تاسو څلور پوینټونو کې لیکم یو دی هیبټس یعنې عادات د عادتونو باره کې خبرې کوو عادتونه تا به اورېدلي که نه چې سګرټ څکل د پلانکي عادت جوړ شوی دی هغه د دې عادي دی عادت یې جوړ شوی دی دا ډېر زیات غلط عادت دی دې باندې به موږ بل لیکچر والو چې سګرټ څکلو نقصانونه څه دي او دا انسان باړې ته څنګه نقصان ورکوي دا لوګي راښکل چې دا څه نقصان ورکوي او د چا عادت جوړ شي هغه چای ډېر زیات څکي تاسو به اورېدلي که نه چې پلانکی کس چې دی هغه د چای عادي دی هغه چای ډېر زیات څکي او تاسو به دا هم اورېدلي چې پلانکی کس چې دی هغه د کتاب چینجی دی کتاب کتل دا د هغه عادت جوړ شوی دی ځان کې صحیح عادتونه پیدا کړئ صحیح ده دا موږ عادتونه جوړو او دا عادتونه لګي بیا مونږ جوړوي دا یو کوټیشن دی ډېر د کمال کوټیشن دی ته چېرته خپله زندګي بدلول غواړې که نه خپل عادتونه بدل کړه په ځان کې ښه عادتونه راوله په خپله زندګۍ کې ښه عادتونه راوله ښه دا لیکچر خو د انګلیش دی خو زه بل طرف ته راړم صحیح ده دا خبره رانه پاتې کېږي دې خبرې طرف ته راځو کنې په دې باندې ډېر اوږد لیکچر جوړېږي وری نمبر 2 هغه بیا جوړ کړو نمبر 2 چې کوم دی هغه د روټین دی ته وایي که نه ته نن سهار پاسېدې تا راټول اول نه منډه وواله مارنینګ واک چې څه ته وایي که نه دا ډېر زیات ضروري دی په دې باندې به هم جدا لیکچر والو مارنینګ واک منډه دې وواله بیا چې واپس راغلی اودس دې وکړو بیا دې لمونځ وکړو او د مانځه پسې دې بیا ناشته وکړه بیا دې چای وڅښه صحیح دغه شانې ستا یو عادت دی ته چې نن سهار پاسېدې پرون چې پاسېدلی هغه بله ورځ او مخکې لکه دا ستا یو روټین جوړ شوی دی دغه شانې دا کوم روټین چې دی که نه دې باره کې چې موږ خبرې کوو دا موږ په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې کوو صحیح ده هغه کوم عادتونو کومو روټین باره کې خبرې کوو نو هغه به زه تاسو ته مخکې دلته ووایم صحیح ده او نمبر 3 چې کوم دی هغه دی فیکټس باره کې فیکټس باره کې دا فیکټس ویل کېږي حقایق حقیقتونه دا یو حقیقت دی که نه چې ته په افغانستان کې پیدا شئ ته په انډیا کې پیدا شئ ته په پاکستان کې پیدا شئ دا یو حقیقت دی دا بدلیږي نه صحیح ده ته افغاني نه پاکستاني نشي جوړی که ته چېرته په افغانستان کې پیدا شئ دا صحیح شوه او بل دا هم حقیقت دی چې نور د مشرق نه راخیږي که چېرته د مغرب نه راوخوت نو بیا به دنیا بدل شي دنیا به مکمل بدل شي بیا به قیامت وي صحیح شو او دا هم یو حقیقت دی چې الله تعالی یو دی مخکې هم یو اوس هم یو دی بیا هم یو دی دې باره کې چې موږ کله خبرې کوو دا به موږ په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې خبرې کوو صحیح ده او نمبر 4 دا شو چې سکیجول څوک ورته شیډول وایي څوک ورته سکیجول وایي دا سپیلنګ لږ ګران دی که خطا شوی بیا ځانه صحیح کوئ صحیح ده خو صحیح دی داسې صحیح دی سکیجول دې ته وایي که نه چې ته چې زه به 1 غنټه دا کار کوم نن ورځ چې پاسېدم 1 غنټه به دا کار کوم بیا به 2 غنټې دا کار کوم بیا 3 غنټې دا بیا 4 غنټې بیا دا کار کوم دغه شانې ستا دا ورځ چې کوم دا ختمه شوه تا ځان یو ټایم ټیبل جوړ کړو دغه ټایم ټیبل باره کې چې ته کله خبرې کوې که نه دا به ته په کوم په پریزنټ انډیفینټ ټینس کې کوې هغه نورو ټینسونو کې مونږ کوو خو هغه په نورو کنډیشنو کې هغه کنډیشن به درته بیا ووایم په هغه ټینس کې مونږ چې کوم هغه ټینسونه ویل صحیح ده نو دا شو ټایم ټیبل تقریبا یو شی دی ټایم ټیبل اوس راځو چې دې ته پریزنټ انډیفینټ ټینس ولې وایي
پریزنټ انډیفینټ ټینس دې ته ځکه وایي چې دا هیبټس باره کې چې موږ کومې خبرې کوو دا عادت چې دی سړی دی فار ایګزامپل ما تاسو ته وایي چې یو سړی چیس کي د چی عادي دی نو دا عادي به هغه وسومي یعنې په پریزنټ کې به هم دا د هغه عادت وي چې هغه ډېر زیات چیس کي صحیح ده په پریزنټ کې به هم دا د هغه یو عادت جوړ شوی دی روټین هغه روټین دې ته پریزنټ ځکه راغلی دی چې دا روټین چې کوم دی دی به اوس په پریزنټ کې هم خپل فالو کوي په پریزنټ کې به هم د ده دا روټین وي فیکټس دا فیکټس کوم حقیقت چې دی دا حقیقت به په پریزنټ کې وي صحیح ده په پریزنټ کې هم دا حقیقت دا بدل شوی نه وي چېرته دا بدل شو نو بیا ما تاسو ته ووایي که نه چې دا حقیقت بدلېږي نه او بل دی شیډول د پریزنټ په ټینس کې ځکه راغلی چې دا شیډول چې کوم دی که نه شیډول باره کې موږ خبرې کوو په ټایم ټیبل باره کې خبرې کوو نو دا ټایم ټیبل چې دی هغه به نن هم فالو کوي یعنې اوس دا وخت چې کوم دی په دې کې هم هغه په ټایم ټیبل باندې رواني دا خپله ورځ په ټایم ټیبل باندې تېروي ځکه په دې کې سکیجول راغلی دی یعنې سیمپلی پریزنټ انډیفینټ ټینس ته پریزنټ انډیفینټ ټینس کې دا پریزنټ ځکه راغلی دی چې دې کې دا کارونه چې کوم دي دا په پریزنټ کې هغه کس کې موجود دي صحیح ده او زیاتر دا کارونه چې کوم دي 99% موږ انګلیش کې دا ټینس استعمالو په هغه کې یو نه یو ځای کې به دا دې کې به یو نه یو کار ضرور استعمال شي ضرور دا فرض ده صحیح ده اوس راځو تاسو ته یو اگزامپل در کوم اگزامپل نه به تاسو ته کلیر شي د اگزامپل نه مخکې تاسو ته فارموله در کوم چې په هغه فارموله باندې تاسو د دې ټینس پریزنټ انډیفینټ ټینس یا د پریزنټ یا سمپل پریزنټ ټینس تاسو هر یو جمله جوړولی شي هر یو سنټنس جوړولی شي او ډېر اسانه داسې صحیح ده اوس زه تاسو ته فارموله لیکم او تاسو به په کته ځان نور کوئ تاسو پوه خلک یې صحیح ده اول نه به راشي سبجیکټ د ټول نه اول به څه لیکې سبجیکټ ولیکي دا فارموله ده اول به سبجیکټ ولیکي په جمله چې کله جوړی که نه د هغې دپاره د فارموله لیکم د جملې په سر کې به اول نه سبجیکټ لیکي سبجیکټ څه ته وایي دا به ته ماته ووایې سبجیکټ پسې ورب فرسټ فارم پلس اس یا ای اس به ورسره لګي اس یا ای اس به کوم ځای کې لګي دا زه درته دلته لاندې وایم پسې به څه لګي آبجیکټ به لګي صحیح ده نو اوس سبجیکټ ورب او آبجیکټ دا څه ته وایي دا خلک د دویم او د دریم ماشومانو ته ښایي هغو ته وایي چې بچیا سبجیکټ دې ته وایي ورب دې ته وایي آبجیکټ دې ته وایي اوس زه تا ته لیکم غټ سړی ږیره دې مې لرې لره ختله تا ته اوس دا وایم نو بده خبره ده خو کیدای شي چېرته د دویم واړه در سري د دریم واړه در سر ناست وي هغو ته یې موبایل اخوا کړه چې هغوی واوري ځان یې وانه وری او که نه په شرمونو به مې وشرمې ځکه چې د اجاز خان شاګرد دی اخر ګوره سبجیکټ دې ته وایي څوک چې کار کوي فار ایګزامپل زه تاسو ته اګزامپل درکړم زه خط لیکم نو دلته دا زه چې یم دا سبجیکټ یم ولې زه سبجیکټ یم زه کار کوم ته که شی وهې دا ته پکې څه شی شوې دا پکې ته سبجیکټ شو ځکه چې دا کار خو ته کوې که نه دا څوک چې کار کوي که نه دې ته ویل کېږي سبجیکټ دغه پکې سبجیکټ دی نو ما تاسو ته اګزامپل درکړو زه خط لیکم په دې کې زه چې کوم یم که نه نو دا زه سبجیکټ یم ځکه چې دا کار زه کوم ورب هغې ته وایي کم چې پکې کار دی کار پکې څه شی دی لیکل پکې کار دی لیکل پکې کار دی کاشی وهل هم کار دی تبر وهل هم کار دی خو یوازې دغه کارونه نه دي زیاتره پښتانه چې دی هغه کاشی والو ته کار وایي او بل څه تبر وهلو ته کار وایي د ټولو نه ضروري کار چې دی هغه لیکل دي هغه لوستل دي هغه علم حاصلول دي دا کار دی ته هم کار کوې ته هم ویډیو ګورې دا هم یو کار دی صحیح ده دا کم کارونه چې پکې راځي که نه کار دا څه دی دا ورب دی ورب ته تاسو کار ویلی شئ او آبجیکټ چې کوم دی آبجیکټ په څه باندې چې دا کار روان دی په څه باندې چې کار روان دی ما تاسو ته اګزامپل درکړو چې زه خط لیکم نو په خط دلته کار روان دی که نه که چېرته خط نه وي نو زه لیکم زه څه شی لیکم خط لیکم که نه نو دا خط چې زه لیکم دا څه شو خطه دا آبجیکټ شو آینده نه پوه شو نو اوس دا فارموله ریپیټ کوه دلته اول نه سبجیکټ لیکه پسې ورب لیکه او اس یا ای اس دا درته زه دلته وایم چې اس او ای اس به کوم ځای کې لګې او پسې آبجیکټ لیکه چې جمله دې جوړه ده ډایرکټ پریزنټ انډیفینټ ټینس جمله جوړه شوه او بیا ورته وایه او پریزنټ انډیفینټ ټینس ما تاسو دلته ایکسپلین کو چې دا په کوم ځای کې استعمال دی صحیح شو ټینګ کوه او ما تاسو ته ووایي چې دې کې پته نه لګي چې دا کومه زمانه ده پریزنټ دی که پاسټ دی که فیوچر دی دا تاسو څنګه پته نه لګي یا به تاسو دلته کلیر شي ښه په دې کې موږ ته دا پته نه لګي چې دا پریزنټ دی که پاسټ دی او که فیوچر دی دا موږ ته پته نه لګي هغه څنګه نه لګي هغه به تاسو دلته کلیر کړم اوس څنګه کوه یو هلک دی هغه ډېر زیات کرکټ کوي سم کرکټي هلک دی د کرکټ شوقي دی ځکه څنګه چې پښتانه د چینو نه بغیر نشي پاتې کېدی که نه دغسې دا هلک کرکټي هلک چې کوم دی د کرکټ نه بغیر نشي پاتې کېدی هغه کرکټ هغه هلک نوم دی احمد نو ده باره کې به درته یو جمله جوړه کړم احمد کرکټ کھیلتا ہے احمد کرکټ کوي احمد کرکټ کوي ډېر زیات کرکټي دی نو دا کرکټ کول دلته څه شی دی دا د ده یو عادت جوړ شوی دی د ده هیبټ دی صحیح ده کرکټ کول د ده هیبټ جوړ شوی دی نو دلته اوس سبجیکټ څه شی دی څوک کار کوي کرکټ څوک کوي نو دا
احمد کې احمد څه شو احمد سبجیکټ شو سبجیکټ به ټولو اول راولي صحیح ده دلته به سبجیکټ راولي سبجیکټ به څه راولي احمد به راولي احمد سبجیکټ دی که نه د سبجیکټ پسې به ورب راولي ورب دلته کم یو دی یعنی کار پکې کم دی کیله یعنی کول دا کرکټ کول چې څه دی دا کول چې پکې کم دي دا پکې څه شو دا پکې ورب شو کار دی نو د کرکټ کولو ته څه وایي دې ته ویل کېږي پلی دلته ما تاسو ته دا لیکلي دي د ورب به کم پام لګي اولنی پام صحیح ده او دا پلی چې دی دا اولنی دی او کار څه دی یعنی کار په څه شي روان دی کار په د کرکټ روان دی کرکټ باندې د کرکټ څه شو دا ابجیکټ شو دلته به څه شی ولیکې کرکټ دلته اس یا اس ولې ونه لګېد دا سوال دې ونه کړو دا سوال درته زه اوس داسې کلیر کوم چې بیا دپاره به تا نه دا نه هېرېږي ګوره اوس دلته دې ټیبل ته ګوره دلته ټیبل دله جوړومه اول نه سین کوه آی یو وي دی او یو شو پلورل نیم یعنی د یو نه سیوا نومونه شي یو نه سیوا څه ته چې جمع وي صحیح ده پلورل نیم یعنی د یو نه واخله پاخو چې څومره نومونه لکه احمد شو دا یو نوم دی صحیح دلته ما احمد مثال درکړی که دې احمد سره دلته کامران راغی نو دا به دوه شي دا به پلورل شي اوس څه شی دی اوس سینګولر دی پلورل نیمز دې کې که دا چېرته سنټنس په اوله کې دلته راغله د سبجیکټ په ځای اول نه دا راغله د یو نه سیوا نومونه یا آی وه یا وي وه یا یو یا دیو نو دلته به د ورب سره دا کم کار چې دی دې سره به اس یا اس د سره نه لګي اس یا اس به د سره نه لګي صحیح شو که چېرته دا پلورل نیم و آی وه یو ویو یا دیو نو دلته د ورب سره ورب په د اخر کې به څه شي اس یا د ای اس اضافه د سره نه کېږي موږ به اس یا د ای اس اضافه که په کوم ځای کې کوو دلته د ورب سره به کوو خو که چېرې دا په دې جمله کې راغله دې ځای کې د سبجیکټ په ځای دا راغله دې کې یو هم راغی نو دا به څه شي دلته به د اس یا د ای اس اضافه د سره نه کېږي صحیح شو دلته خو اوس دې کې یو هم نشته که نه پوه شوې دې کې یو هم پکې نشته نو دلته موږ د اس یا ای اس اضافه ولې نه کوو دلته به زه کوم خو ستاسو د پوه کولو دپاره دلته مې لا نه ده کړې دا به وروستو کوم صحیح شو دلته خو دې کې یو هم نشتي نو بیا موږ له پکار ده چې د اس او د ای اس اضافه وکړو که هغې دپاره دپاره موږ رالیکم اول نه به سینکۍ په سبجیکټ په ځای دې کې به سینکۍ چې دا راغلی دی که نه که هی راغلی و بیا به د اس یا د ای اس اضافه کې که شي راغلی و که سبجیکټ په ځای شي راغی بیا به د اس یا د ای اس اضافه په دقه ځای کې د ورب سره کې که چېرته هی شي ایټ راغلی و چېرته سبجیکټ په ځای دلته ایټ راغی بیا به د دې ورب سره دلته اس او د ای اس اضافه کې او که چېرته سینګولر نیم راغی لکه څنګه چې اوس راغلی اوس سینګولر نیم راغلی یعنی یو نوم د یو هلک دی احمد صحیح ده دلته به د اس او د ای اس اضافه کېږي اس او ای اس اضافه به کېږي اوس غوږ کېده اس به په کوم ځای کې لګوو صحیح ده او ای اس به په کوم ځای کې لګوو دلته خو اوس دا کلیر شو چې دې سره به اس او ای اس لګي که ته چېرته اوس دلته ای اس ولګي بیا د جمله خطا کړه نو موږ ته به څنګه پته لګي چې دلته اس ولګوو که ای اس ولګوو دې ته غوږ کېده ته به د ورب د اخري ټکي ته ګورې سینګ کوه لکه دلته دا پلی دی په دې کې اخري دا څه شی راغلی دا وای راغلی وای دلته فار اګزامپل او راغی بیا به د ای اس اضافه کې هغه څنګه زه دلته ټریک لیکم ټریک دقه د ورب د اخري ټکي ته به ګورې دا ورب د اخري ټکی نه دی دغه ته به ګورې که چېرته ورب په د اخري ټکه کې جمله کې چې دا کم ورب دی که نه کم چې پکې کار دی د دې پر اخري کم ټکی چې دی کم د اخري لفظ چې دی دا که دلته چېرته او راغی ایس په کوم ځای کې ایس په دلته کې څنګه کوه که دې وای په ځای دلته او راغی فار اګزامپل ګو دی ګو کې دلته او راغلی دی که نه نو دې سره به څه کې دې سره به د ای اس اضافه کې که دلته د پلی په ځای ګو راغلی وی تا به ورته ګوز لیکه پلی سره به څه لګي هغه ته وایم یا اس ایچ راغی اس ایچ لکه واش راغی واش په دې ورب کې دلته دا څه شی دی دا اس ایچ دی که نه نو دا اس ایچ چې کوم دی دا که په چېرته راغی دې سره به ای اس لګي ای اس
اول نه به سبجیکټ ته ګورې وری که چېرته سبجیکټ په دې کې والا به ورسره دا اس او وي اس لګې که په هغې کې سبجیکټ و بیا که چېرته دا اس ایچ او دا پکې هم راغله بیا به ورسره هم نه کېږي. صحیح ده. اول نه به دلته سبجیکټ ته ګورې د جملې د شروع نه به شروعات کې پسې سی ایچ پسې ایکس او پسې ډبل اس. که چېرته په دې کې یو مو یو که چېرته په دې کې او اس ایچ سی ایچ ایکس او ډبل اس که دې کې یو هم دلته د ور په آخري کې راغی او سبجیکټ سینګولر و یعنې په دې کې یو په دې کې یو هم سبجیکټ و دلته او دلته د ور په آخري کې او راغی اس ایچ راغی سی ایچ راغی ایکس راغی او اس ایچ راغی نو د هغې سره به د ای اس اضافه کېږي. او که چېرته په دې پنځو کې یو هم نه نو بیا به سره اس لګي. صحیح شوه. دلته اوس څنګه کوه پلی دی که نه احمد پلی دې سره به اس ولګي. صحیح ده. اوس صحیح شو پوه شو که نه اوس صحیح شو. امید ده چې تاسو ته به دا کلیر شي. ډېر جوور تللی وم ډېر جوور نیم ایکسپلین کو. احمد پلیس کرکټ دا اوس تا صحیح جمله شوه. په انګلیش کې دا وایي که نه وایي احمد کرکټ کھیلتا ہے احمد پلیس کرکټ احمد کرکټ کوي. دلته موږ ته دا پته نه لګي چې احمد کله کرکټ کوي اوس کوي لګیا دی که نه پاست کې کوو که نه فیوچر کې دا موږ ته پته نه لګي. احمد کرکټ کې احمد کرکټ کوي. که تا نه اوس څوک تپوس وکړي که نه چې احمد چیز کی چیز زیات څکي که نه شربت زیات څکي او که نه اوبه زیاتې څکي ته به ورته وایې نه نه مړه هغه نه شربت څکي نه اوبه څکي هغه کرکټ کوي. اوس خو هغه کرکټ نه کوي خو دا عادت دی چې هغه کرکټ کوي. احمد تا نه څوک تپوس وکړي بل څوک تپوس وکړي چې احمد هاکي کوي یعنې د هاکي کوم لوبه چې د هغه کوي ته ورته هغه هاکي نه کوي هغه خو کرکټ کوي د کرکټ شوقي دی یعنې دا عادت جوړ شوی دی. اوس کرکټ نه کوي خو هغه دا یو عادت دی چې هغه کرکټ کوي هاکي نه کوي دا نه کرکټ کوي. ته دې نه اوس یو نیګیټیو جوړی پوه شوې که نه دا عادت دی دا پته موږ ته نه لګي چې دا به پریزنټ کې روان دی یعنې پریزنټ کې جاري دی یا به پریزنټ کې دی یا به پاست کې و او یا به فیوچر کې دی دا پته موږ ته نه لګي بلکې د داسې کارونو باره کې موږ خبرې کوو چې هغه د چا عادت وي. ما تاسو دلته لیکلي څنګه عادت وي یا روټین یا حقیقت یې هغه او یا دا شیډول ټایم ټیبل یې د چا. صحیح ده. اوس دا موږ نیګیټیو ته اړو دا کومه جمله چې د احمد کرکټ کوي دا موږ اوس نیګیټیو ته اړو. په انګلیش کې به دا څنګه ویو چې احمد کرکټ نه کوي مړه هغه کباب خوري. احمد کرکټ نه کوي بلکې هغه ځانه کباب خوري. اوس کباب نه خوري بلکې دا یو عادت جوړ شوی چې هغه ځانه کباب خوري کرکټ نه کوي هغه کرکټي نه دی. صحیح ده. نو څنګه کوه دا به دغسې لیکي په انګلیش کې چې وایي چې احمد کرکټ نه کوي هغه به داسې لیکي. د ټول نه اوس اول به سبجیکټ ولیکي احمد چې سبجیکټ یې اول ولیکه دلته د هیلپینګ ورک به اضافه کېږي هغه به څنګه کې هغه راته د هغې دپاره هم درته یو ټرک در کومه ټرک څنګه کوه دا چې کوم ما لیکلي دلته خو د اس او د ای اس اضافه در سره نه کېږي دا به ترې روان کړو اس او ای اس اضافه نه کېږي. دلته به چې شی لګې دا چې کوم راغلی آی سره که چېرته دلته سبجیکټ آی راغی یا یو راغی یا وي راغی یا دی راغی او یا د یو نه سیوا نومونه نو هغې سره به ډو لیکي دې سره به څه لیکي دې سره به ډو لیکي. او که چېرته هی راغی شي راغی اټ راغی سینګولر نیم و دا چې اوس سینګولر نیم دی که نه دلته سبجیکټ به څنګه کې چېرته دا راغله دې سره به څه لګې ډز به لیکې دې سره به ډز لګې په نیګیټیو او په انټراګیټیو سینټنسز کې. په نیګیټیو او په انټراګیټیو سینټنسز کې که چېرته دلته سبجیکټ آی یو وي دی فلورل نیم و هغې سره به ډو لګې دلته. صحیح ده د سبجیکټ پسې. او که چېرته په نیګیټیو انټراګیټیو سینټنسز کې اولنی کوم سبجیکټ چې دی هغه هی و شي و اټ و یا سینګولر نیم و نو هغې سره به دلته ډز لګې. صحیح شو. اوس دا سینګولر نیم دی دا راغلی که نه او ما تاسو تورې کړل دلته ډز دی ډز به دلته به ډز ولیکو. اوس دا نیګیټیو سینټنس دی. صحیح ده نیګیټیو سینټنس دی نو نیګیټیو سینټنسز کې به دلته ناټ ولګي احمد ډز ناټ. صحیح. او پلی به خپل ځای راشي دې سره چې کوم اس اضافه شي ده دا اس به ترې بلکلي نه ختم شي. صحیح ده. احمد ډز ناټ پلی کرکټ احمد ډز ناټ پلی کرکټ دې باندې پوه شوئ یعنې ډز پسې به ناټ لګي سبجیکټ ته مونږ ګورو. صحیح ده. اوس راځو انټراګیټیو ته دې ته به انټراګیټیو وایي وری انټاروګیټیو به نه وایي هغه غلط دی هغه پروناونسیشن غلط دی. په انټراګیټیو سینټنس کې دا کم هیلپینګ ورک چې دی دا به اولني سر ته راولي ډز به ولیکي ډز هیلپینګ ورک دلته راغلی. صحیح ده. که ډو راغلی و هغه به اولني سر ته راولي او دا کم سبجیکټ چې راغلی دا به وروسته بولي د هیلپینګ ورک نه. کوه ډز احمد پلی
کرکټ او اخر کې به ساين اف انټروګیشن ولګي. صحیح شو. ساين اف انټروګیشن به ځکه لګي چې دا جمله چې کوم ده دا سوالیه جمله ده. ډز احمد پلی کرکټ؟ آیا احمد کرکټ کوي؟ یعنی سوال دی چانه وکنه آیا احمد کرکټ کوي؟ صحیح شو. دی باندې به کلیر شوی. اگزامپل دوه نور در کوم ګورئ تخته ما او بیا راته هومورک کومه ورا کومه. هغه بله جمله دا رسم کوه میں ایک خط لکھتا ہوں. ایک خط لکھتا ہوں. زه یو خط لیکمه. اوس نه لیکمه پته نه لګي چې لیکمه. زه یو خط لیکمه دا زما عادت دی زه خط لیکم. صحیح شو. دا په انګلیش کې څنګه وی؟ دا ټول ناول ما تاسو ته ویل چې سبجیکټ فرق یې. سبجیکټ دلته مې یعنی آی. څه شو؟ آی سبجیکټ دی. د سبجیکټ پسې به ورب لګې. ورب به اولنی فارم لګې. لیکل دلته ورب د سین کوه. لیکل څه ته وایي؟ لیکلو ته چې شی وایي په انګلیش کې؟ لیکلو ته وایي رایټ. آی رایټ. ا لیټر ایک دپاره به راشي د ای چې کوم دی د ایک دپاره راځي او خط دپاره ا لیټر. خط دلته ولې لیکو؟ دا ابجیکټ دی. دلته به ابجیکټ لګې څنګه کوه. I write a letter. دا پازیټیو سنټنس شو. دا ټول څنګه په دې پیټرن راغی څنګه وکړه. ښه دلته اس او ایس ولې رانغی؟ دا سوال به ستا په ذهن کې اس او ایس ځکه رانغی چې دلته دا سبجیکټ ته چې مونږ وکاته نو دا دلته په دې کې و. څنګه وه آی یو وي دی فلورل نیم. دې سره به د اس او د ایس اضافه نه کېږي. صحیح شو. ما تاسو ته ویلي چې د آی یو وي دی فلورل نیم دې سره به د اس او ایس اضافه نه کېږي. دې سره چې کوم ورب راغی هغې سره به د اس او ایس اضافه نه کېږي. نو ځکه موږ دلته د اس او ایس اضافه ونه کړه. اوس څنګه کوو دې نه موږ نیګیټیو جوړوو. آی به په خپل ځای راشي. څنګه کوه آی پسې به څه شی راځي؟ د آی کوم ځای کې دی؟ هلته دی که نه. نو آی پسې به ډو راځي. صحیح شو. او ناټ به سره لګې ځکه پوه سړی. او دا ډو به څنګه وي؟ ډو به سمال لیکي. دا ډي به پکې اولنی سمال لیکي. صحیح ده. او بله کې ما غټ لیکلی و ډز کې خو هغه ستاسو د پوه کولو دپاره. آی ډو او ناټ به سره لګې ځکه نیګیټیو سنټنس ده. آی ډو ناټ رایټ ا لیټر. اوس دې موږ سوالیه جمله جوړو. نو ما تاسو ته ویلو دا هیلپینګ ورب چې کوم دی دا به مخکې راشي. صحیح ده. انټراګیټیو شو. دا هیلپینګ ورب به مخکې راشي. ډو آی سبجیکټ به پسې لاړ شي. ډو آی رایټ ا لیټر او آخر کې ساین اپ انټروګیشن ځکه چې جمله سوالیه ده. اوس درته یو خطرناکه جمله لیکمه. خطرناکه جمله دا ده څنګه کوه اسف جھوٹ بولتا ہے. پښتو کې راته وایم ښه بیا زیاتره کسان په اردو نه پوهېږي. ګورئ پښتو کې د دې مطلب دا شو چې یو ذکریا راپاڅېده وایي چې اسف دروغ وایي. ما د دا چې د بټوې نه پیسې کله پټې کړي دي دا خو ځانه بل چا وړي دي. منګکانو به وړي چرګانو به وړي یا پیشوګانو وړي. ما دې کله پټې کړي دي. نو دا په انګلیش کې ذکریا څنګه وایي؟ لکه د پلار ورته ویلي چې تاسو په انګلیش کې خبرې کوئ. پلار ورته لغړ نه غوسه شو. دی دې غرق او تباه کړه. ما تاسو ته نه ویل چې په انګلیش کې به خبرې کوئ ته خو پښتو کې لیکئ. هغه ذکریا وایي ښه جي جناب اوس به انشاءالله په انګلیش کې خبرې کومه. هغه به دا په انګلیش کې څنګه وایي څنګه کوه په انګلیش کې به داسې وایي. ما تاسو ته ویلي چې ټول ناول به څه شی راشي؟ ټول ناول به سبجیکټ راشي. سبجیکټ څوک دی؟ سبجیکټ اسب دی. اسب سبجیکټ راغی. د سبجیکټ پسې به ورب راشي. ورب څه شی دی؟ ویل بول یعنی ویل. صحیح ده. بول نه. اسب ټیلز ټیلز ویل کېږي ویلو ته. دې باندې وروسته پوه وم صبر. اسب ټیل او دروغو ته ویل کېږي الله آینره. اوس څنګه کوه اسب جھوٹ بولتا ہے اسب ټیل الائی. دا خطا ده. دا جمله بالکل خطا ده. هغه ځکه خطا ده څنګه کوه دلته ما تاسو ته ویلو چې سینګولر نیم وي. سبجیکټ سینګولر و. سبجیکټ سینګولر نیم و. دلته به څه شی راځي دې ورب سره؟ ورب سره به دلته په آخر کې څه شی لګي؟ اس یا ایس به لګي. ایس خو ته نشي لګولی هغه ځکه چې په دې کې یو هم نشته. دلته د ور په آخري کې نه او شته نه اس اچ شته نه سی اچ شته نه اکس شته او نه د ډبل اس شته. صحیح ده. دلته یو هم نشته. نو دلته ته ای اس نشي لګولی. دلته به اس ولګې. اوس جمله بالکل صحیح شوه. 100% صحیح شوه. اسب ټیلز الائی. دا جمله اوس صحیح شوه.
اوس د لا غنډه دغه راپاسې سب چې څه کړه دروغ وایم زه خو رښتیا خبره کوم ځکه چې پرون دې 3 چرګې وړي او څلور بانګیان دا دې کوم طرفه راوړي خو دغه پیسې تا راغستې دي په دې چرګان او بانګي دې پرې راوړ که نه دغه چرګان دې پرې وړي دي دغه پیسې تا پټې کړې پیسو غم کوه ګورې خدای دې غر کو تباه که پیسې چیش لپټې څنګه اوس په دلته لیکي آصف پاسې دوی آصف دروغ نه وایي آصف پسې په سینګولر پسې به څه راځي دا ما تاسو ته لیکلي په انټراګیټیو او په نیګیټیو سینټنسو کې څنګه کوه دا خو اوس نیګیټیو سینټنس موږ جوړو دا روان چې بخوا دا نیګیټیو سینټنس جوړو نو دلته دا آصف چې کوم دی دا سینګولر نیم دی صحیح ده نو سینګولر نیم سره ما تاسو ته ویل چې په سوالیه جملو کې او په نیګیټیو جملو کې به دې سره دلته ډز لګي د سبجیکټ پسې به څه لګي هیلپینګ ورب به لګي او هغه هیلپینګ ورب به ډز وي کوه آصف ډز او ناټ به سره ځکه لګي چې دا نیګیټیو جمله ده آصف ډز ناټ دلته به ټیل راځي ښه داسې نه چې ټیلز پکې دلته ولګي ګورئ هغه اس به په نیګیټیو سینټنس کې دلته ختمې هغه اس به سره بیا نه لګي آصف does not tell a lie اوس صحیح شوه اینره انټراګیټیو سینټنس اوس څنګه کوئ انټراګیټیو یعنې سوالیه جمله ما تاسو ته ویل چې هغه کوم هیلپینګ ورب چې دی دا به اولني سر ته راولي او دلته دا ډز ما دلته ډي غټ ولیکه دا به څه کې دا به ډوکي لیکي دا ډي به ډوکي لیکي صحیح شو اوس څنګه کوه دا کوم هیلپینګ ورب چې دی دا به د اولني سر ته راولي او سبجیکټ په پسې کې په انټراګیټیو سینټنس کې ډز اول لغې does آصف راغی څنګه کوه او اوس does آصف tell a lie او په اخره کې ساین اف انټاروګیشن ځکه چې دا جمله چې کومه ده دا سوالیه جمله ده ته اوس تا نه اوس چاته پوښتنه کوسې چې آصف دروغ وایي نو هغه به څنګه په انګلیش کې به څنګه وایي لکه د آصف د پلار تپوس وکړو که نه زکریا نه چې آصف دروغ وایي داسې سوال یې ترې وکړو صحیح ده نو سوال چې ترې وکړو دی به څنګه په انګلیش کې وایي ځکه چې هغه په خپله ویل چې په انګلیش کې به خبرې کوو دی په انګلیش کې څنګه وایي په انګلیش کې به داسې وایي څنګه کوه does آصف tell a lie داسې به په انګلیش کې وایي does آصف tell a lie داسې به د انګریزانو په سټایل کې به ووایي څنګه کوه دا اوس صحیح شو دا بالکل صحیح جمله شوه دا کوم فارموله چې ده که نه دا ډېره زیاته ضروري ده ګورئ پرزنټ انډیفینټ ټینس دا کوم پرزنټ انډیفینټ ټینس چې دی د دې جملې تاسو د دې فارمولې نه بغیر نشئ جوړولی دا فارموله دې دپاره ډېره ضروري ده ډېره ضروري هر یو جمله چې ده که نه په دې باندې ته فټ کولی شي اول نه به سبجیکټ لګې پسې به ورب لګې او ایس او ایس دپاره ما تاسو ته دا بورډونه ولیکل څنګه کوه فار یور انفارمیشن مې درته ولیکه ټیټ بیټ مې درته درکړه څنګه کوه دا دوه دې نه تاسو ته پته لګېدی شي چې ایس او ایس په کوم ځای کې لګې او بیا پسې ابجیکټ لګوه چې دا جمله چې کوم ده دا کوم سینټنس چې دی دا مکمل شو مکمل کلیر شو دې فارموله باندې یو دوه جملې جوړې کړه او په کمنټ کې ولیکه او د هغې نیګیټیو او انټراګیټیو مو ولیکه صحیح شو ګوره که نه دا انګلیش چې کوم زبان دی دا ډېر زیات ضروري زبان دی ګوره ډېر زیات ضروري دی ستا په دفترو کې انګلیش چلیږي ستا کوم کاغذونه چې دي کوم کارډ چې دی هغه په انګلیش کې دی ګوره دا مارکر ته یې که نه دې باندې له پاسه لیکل چې کړي دي هغه په انګلیش کې کړي دا یې پې لیکلي وایټ بورډ دپاره دی که چېرته دا وایټ بورډ دپاره نه وی او ما راوړی وي دلته مې پې لیکل کړی وی ما دا کتلی نه وي چې وایټ بورډ دلته مې پې لیکل کړی وی بیا به دا روانېده نه د انګلیش دا پیدا شو ما دپاره ما دپاره دا پیدا شو زه په انګلیش پوهېږم دا مې پې پړه وکړو چې دا وایټ بورډ دپاره دی او که نه دی صحیح شو او بله پیدا یې دا ده که ته چېرته دعوت تبلیغ کې دعوت تبلیغ کې که نه نو زیات تر کاپیران په کوم ځای کې دي هغه په امریکا کې دي په کاناډا کې دي او دغلته ټول انګلیش چلیږي په بهر ملکونو کې دي دغلته ټول انګلیش چلیږي صحیح ده نو انګلیش چې ستا د دعوت تبلیغ لپاره هم ښه دی ډېر زیات ضروري دی دعوت تبلیغ لپاره او بله صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین باره کې دا راځي که نه چې هغه به چېرته تله نو دا غځي طور طریقې به یادولې دا غځي قانون به یادو دا غځي ژبه به یادوله نو دا هم د هغه ځي ژبه ده که نه لکه ته په د امریکا کې دعوت تبلیغ کې نو هلته دا چلیږي او تاسې د مزدورۍ دپاره لاړ شئ سعودي عرب ته لاړ شئ دوبۍ ته لاړ شئ یا بل ځای ته لاړ شئ نو په سعودي عرب او په دوبۍ کې دا غځي ژبه عربي ده خو خلک پکې هلته هم انګلیش وایي هلته هم دا انګلیش چلیږي دا ستاسو دپاره ډېر زیات ضروري دی ګوره یوه قصه مشهوره ده که نه چې تا له ټوټه پوټه انګلیش راځي نو یو قصه مشهوره ده هغه قصه درته کومه یو پښتون سعودي عرب ته تللی نو هغه نه هلته لار خطا شوه لار ورته نه وه معلومه لار ته هېره شوه چې دا لار څنګه تلله هغه عربي هم هلته نه ورتله عربي هغه کوم ځای کې زده کړې وه او انګلیش هم د سره نه ورتله انګلیش کې خو بیخي لاله و بیخي لالاګانو سره پاتې شو انګلیش ول د سره نه ورته هغه ما خو د مانځه ترجمه راځي که نه مانځه ترجمه ورته چېرته یاده وه چېرته مولیانو سره پاتې شو چېرته جومات کې پاتې شو چېرته ځان یې چېرته د مانځه ترجمه یاده کړې وه چېرته ښو خلکو سره پاتې شو د مانځه ترجمه وروتله هغه اهدنا الصراط المستقیمه د دې هم دا معنی ده چې وښیه نیغه لار موږ ته نیغه لار راته وښیه
نو هغه عربی په دې پوه شو چې دی نیغه لار غواړي لار ترې خطا شوې ده هغه له خو دا مونځ ورته که نه عربي لږ لږ ورتله صحیح شو نو تاسو لکه انګلیش نه راځي او تاسو چېرته کاناډا ته لاړ شئ چېرته امریکې ته لاړ شئ او لار درنه خطا شي او چې تا له دا ټوټه پوټه انګلیش درځي که نه او ته کاناډا ته امریکې ته دغه ملکونو ته لاړ شي کوم ځای کې چې انګلیش ویل کېږي او ټوټه پوټه انګلیش ته شروع کړي ته به ورته وایې چې دا کار خو هغلته شي او کار مخکې شي فار ایگزامپل تا لار خطا شي او تا انګریز راشي مخې ته ولاړ وي ته ورته وایې چې تا چې ما ته لار خیال وه ټینسونو کې دا مسله ده ګوره ما تاسو ته اول نه ویلي وو چې ته به خبره به پرېزنټ کې کې تا له ټینس نه راځي پاسټ به دې وشتي هلته ته سړي ته وایې چې ما لار خطا شوې ته به ورته وایې چې ما ته چې لار خیال وه داسې به وایې چې ما ته لار وښایه لار راته وښایه لار رانه خطا شوې ده تا به داسې ویلې چې ما نه چې لار خطا شوې وه تا چې راته لار خیال وه داسې به ووایې د انګلیش کې دا ټینسونه دونه ضروري دي که نه چې ته به پرېزنټ کې یو خبره کوې ته به پاسټ هلته ویشتی هلته فیوچر به دې ویشتی دا ټینسونه یاد کړئ دې دپاره چې تاسو خبره په ځای په ټول برابر خبره چې په کم ټینس کې کوئ که نه په کمه زمانه کې کوئ چې پرېزنټ کې کوئ نو خبره به ستاسو پرېزنټ کې ځي که به فیوچر کې کوئ خبره به فیوچر کې او که به پاسټ کې کوئ خبره به ستاسو په پاسټ کې زیاتره خلک وایي چې دا انګریزان چې انګلیش وایي نو هغو له خو نه ټینس ورځي نو له پارټس اف سپیچ ورځي نو له ډایرکټ انډایرکټ ورځي نه پیسیو اکټیو ورځي هغو له خو دا شیان ورځي نه هغه بیا هم انګلیش وایي نو کاکا ته چې کومه دا ژبه وایې دا ته څنګه زده کړې ده دې دپاره ته پارټس اف سپیچ یاد کړي دي دې دپاره تا څه یاد کړی دی څه ګریمر دې پورې یاد کړی دی نه که ستا دا ژبه چېرته انګریزان یادوي هغه دې دپاره ګریمر یادوي